په رب ذوالجلال مې قسم چې دغه شانتي موږ خپل پاکستان ګران دی. تاسو د پاکستان خلاف خبرې کوي، موږ کلم د افغانستان خلاف خبرونه کوي، موږ کلم تاسو ته دا ونوي څه خبرې متمونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خو ګملګرو نن درته یو څه سپینې خبرې کوم، باقي تاسو خو خدا کو بچا خلک یو کو بد لګي زره چا په کیسه کې نیمه خو لوګون ته برداشت وکړي د سپینې خبر را سره وره سیدا ځکه چې مشرانو مخکې ویل اوسم یو بیا به موي چې د لرو د بر پښتنو ترمنځ هیڅ کله راګیدل نه کیږي. دی مخکې یو دی به اوسم یو دی به بیا یو ان شاء الله. خو پته نشي چې دومره اختلافات په څه وجه باندې دي. وکشه زه به یو مثال درکم. ګیلمن وزیر الله رب العزت سره د خورو بخي هغه همیشه د پاکستان خلاف چلیدل او د پاکستان خلاف په خبرې کولې. موږ د پاکستان پښتنو ته به ګلحانان ویل، د پنجابیانو غلامان به ورته ویل. په هر ویډیو کې به دوی چې ګلحانه خو چې نن د دې دنیا نه لاړو کنه نو څوک په زوريږي، څوک په خپه دي. خو د لر پښتون په خپه دي او د بر پښتون په خپه دي. موږ په خپه یو، تاسو په خپه یې. نو بیا دومره اختلافات اول نه ولي وو چې موږ دومره د یو بل په غم باندې زوريګو، د یو بل افغان چې کوم د خپل افغان غنو د امیس کې د دومره یو بل ته ګلحانان ویلو شي، یو بل ته پنجابیانو لکه څنګه چې تاسو تخپل افغانستان ګران دی. په رب ذوالجلال مې قسم چې دغه شانتي موږ تخپل پاکستان ګران دی. تاسو د پاکستان خلاف خبرې کوي، موږ کلم د افغانستان خلاف خبرونه کوي، موږ کلم تاسو ته دا ونوي څه خبرې متمونه کوي. خو چې په نامه افغاني نو والله د زمو درد کوي چې دی به همیشه موږ ته دا خبره کوي چې تاسو د پنجاب غلامان یې، تاسو چې کوم یې تاسو لنګولال ول چې کوم د غلامان یې، تاسو ګلحانان یې، تاسو دالخور یې. همیشه چې کوم یو دا افغاني ویډیوز وګورم نو موږ په خبرې کې خو چې نن ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لاړ. الله رب العزت سره د خورو بخي الله پاک ته والدینو ته د زړه صبر ورکړي او چې څومره پښتانه په زوريږي الله انګلم د زړه صبر ورکړي. څوک په خپه دي، موږ تاسو په خپه یو کنه کغه د لر پښتون نه کو د بر پښتون نه د دومره اختلافات د څه وجه. زما خو بل ځل کې دا ګیله راتله ما دا به تاسو ته کومه. خو باقي تاسو خو حاله چې هر څه